دا ورو سوال کړی ډېر ناشنا او زه بار بار دا خبره کوم زه هم د سوال نه د سایل د عقل پته لګي چې دی څومره یعنی هوښیار دی او څومره د دیني مسلو سره شوق دی سوال دا دی وی چې دا حدیث موږ بار بار اورېدلی دی چې ملایک هغه کور ته نه ورننوځي چې په کې تصویر وي هغه کور ته ملایک نه ننوځي سوال اوس دا دی چې دا حدیث خو شتي خو دی پوره کور ته نه ننوځي که نه دغه کمرې ته نه ننوځي کومې کې چې تصویر دی جواب د دې مسلې هغه دا دی دا په صحیح حدیث کې ثابت دی صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی ان البیت الذي فيه الصور لا تدخله الملائکه هغه کور چې کې تصویران جوړني تصویران پکې لګېدلي که د بوت په شکل وي که د لرګي په شکل وي او که جوړ شوي په پریم کې ولګېدلي بره هر څه دپاره چې لګېدلي دې کور ته ملایک نه ورننوځي چې تاسو ته یاد دي ما نه یو پیر سوال شوی په دې نشستونو کې یو ورو سوال کړی وی دا کرامن کاتبین چې موږ سره دي دوی کوم ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ملایک نه ورننوځي ولې دا دي نه ښه دا سا چې علي دا ملایک ملک الموت چې راځي د سړي نه سا علي دی راننوځي نه دننه دا یې موږ څه جواب کړی بارک الله فیک ملایک ننوځي خو د رحمت ملایک نه ورننوځي د حدیث کې دا مطلب دی په دې حدیث کې د سوچ نه بعد ورسره یو حدیث بل هغه د ذکر کوم ښکاري داسې والله اعلم چې په کوم ځای کې حرام تصویران یي چې شریعت هغې نه منع کړې ده د رحمت دا ملایک دغه ځای ته نه ورننوځي ټول کور ته نه او داسې کیدی چې لکه اوس کور کې یو هلک دی بېدینه د پلار نه مني د مور نه مني او ځان ته یې په کمره کې تصویران لګولي مور پلار یې ښه خلک دي او نور خویندرونه یې ښه خلک دي خو ده ځان ته په کوټه کې په کمره کې تصویران لګولي نو تصویران ده لګولي نو هغو خو نه دي لګولي نو د ده دې کمرې ته نه راځي د ده دې کمرې ته نه راځي باقي کور ته راځي اوس یو سړی دا وایي چې په دې دلیل څه دی دلیل په دې باندې دا دی الحمدلله په دې باندې ښه واضحه دلیل دی خو چې څوک په قرآن او حدیث باندې پوه شي په دې ښه واضحه دلیل دی امام ابو داود یو حدیث راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی صلاة المرأة فی بیتها د ښځې مونځ په کوټه کې سړی ما ته وایي چې ته د بیت ترجمه په کوټه څنګه کې په کمره څنګه کې اوس ګوره حدیث ته صلاة المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها ګوره دې ځای کې حجره ذکر کړې ده عام کور پوره کوټه په دې کور کې د ښځې مونځ په کمره کې غوره دی نو کمرې ته یې څه ووایي بیت ووایي نو په هغه وخت کې به دا بیت ټکی دا د څه دپاره استعمالېږي کوټې دپاره خاص کمرې دپاره چې یو سړی پکې وده کېږي او کیني پاسي او د هغه ځای دې ته بیت ویلی کېږي هلته وخت تېروي بس دغه لغوي اعتبار سره دغه بیت او دې حدیث کې هم دا دی چې ان البیت الذي فيه الصور هغه کور چې به یې کې تصویراني نو هلته بیت نه مراد کمره وه دلته هم کمره کېدی شي کېدی شي که نه شي کېدی چې اوس داسې کور چې ټول پکې ورغلي او هر یو ځان ته تصویران لګولي چا د کرکټیانو لګولي او چا د فلمونو والا لګولي او چا د پلار هغه لګولی او چا د نیکه لګولی بره ټول کور داسې نه هغوی ټول پکې ورنښتي خو که یو کس داسې کار کوي نو دغه سړی بیا د رحمت ملایک د ده ځای ته نه ورځي والله اعلم